السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم ستاسو کوربه زبیر حسرت او زمونږ د خپرونې لړۍ ده امیل دا امیل تاسو ته د افغان ټلویزیون په شیشه باندې دررسي او موږ په دې کې د ضلع نوښار د نامتو شخصیاتو د شاعرانو ادیبانو محققینو ناقدینو روحاني شخصیاتو او سیاسي اکابرینو په هکله باندې آګاهي درکو او غواړو چې ستاسو په علم کې څه لږه ډېره اضافه وشي. بهر حال زمونږ د نننۍ خپرونې امیل چې مونږ تاسو له کوم ناویاته شخصیت او ډېر خوشبویه ګل راوړی دی نو هغه دی سعدالله جان برق صاحب. برق صاحب څوک نه پیژني، هر څوک یې پیژني د شعر په حواله، د افسانې په حواله، د ډرامې په حواله، د صحافت په حواله، د ریډیو په حواله، د ټلویزیون په حواله، د پښتو صحافت د کالم نګارۍ په حواله باندې، د رسالې د ایډیټر په حواله باندې او دغه شانتې نور ډېر زیات مدونه دي چې اوس پکې د هغوی تاریخداني هم شامله ده او د هغې علمیت، د هغې هغه په ژبه باندې قدرت، د هغې لغتونه، د هغې نثري لیکونه هغه موږ ته دا راښایي چې سعدالله جان برق له الله تعالی ډېر لوی صلاحیتونه ورکړي دي او د ډېرو لویو صلاحیتونو څښتن دی. یقینا چې هغه شاعر دی د هغه د شاعرۍ ډېرې مجموعې چاپ شوي دي خو چې کوم شهرت هغوی ته د سندرغاړو په ذریعه باندې رسېدلی دی نو تاسو به هغه اورېدلی وي، ضرور به م اورېدلی وي چې هر یو ګل دی پاڼې پاڼې نشته ساه یوه غوټۍ کې په سپرلي کې هم خزان دی ویر جړا د په ښادۍ کې چې د خپل زړګي ته ګورم د یارانو په محفل کې چې د خپل زړګي ته ګورم د یارانو په محفل کې لکه ګل وي چا ټومبلې په ریښې ریښې پګړۍ کې. دغه شانتې نور ډېر شعرونه برقه ستا د شاعري هم عجیبه شان محسوسېږي لکه دشته کې څوک اوري خپل اواز په واپسۍ کې. یا د هغې په زرغونه نومې کتاب کې یو دوه شعرونه زه تاسو ته د هغې عرض کوم چې زلفې یې د مخ نه نیمې داسې نیمې داسې کړې، زلفې یې د مخ نه نیمې داسې نیمې داسې کړې ان لکه چنور په نیمه شپه کې راختلې وي او یو ځل یې راوکتل نو بیا یې هم راوکتل، یو ځل یې راوکتل نو بیا یې هم راوکتل داسې خو څوک نه کړي چې وژلي یې وژلي وي. نو دا د برق صاحب شاعري ده. دا شاعري مونږ په برېښنا کې لوستی شو، په برېښنا نمبر 2 کتاب چې دی هغې کې لوستی شو، په باران کتاب کې لوستی شو، باران باران کې لوستی شو، زرغونه کتاب کې لوستی شو، اناردانی کې لوستی شو او دغه شانتې نور د طنز و مزاح کتابونه چې کوم دي په هغې کې لوستی شو. ګرانو کتونکو که موږ د سعدالله جان برق صاحب په ژوند باندې یو نظر واچو نو هغه د یوې ډېرې غریبې کورنۍ شخصیت دی، یو فرد دی او په غریبه کورنۍ کې پیدا شوی دی چې د پیدایش یې 1938 دی اصلي خو په سرکاري دستاویزاتو کې د هغې پیدایش 1940 لیکلی شوی دی. د هغې تعلیم چې دی نو هغه په مشکله ترلاسمه دی. د پلار نوم یې عجب خان دی، د ډاک بیسود اوسېدونکی دی، د ضلع نوښار د ډاک بیسود سره تعلق ساتي او د خپلو ځمکو مالک هم دی. هغوی په غریبه غریبۍ کې ژوند کړی دی، خټې لوټې هم کړي دي او د خښتو په بټۍ کې کار هم کړی دی، مزدوري هم کړې ده. ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی یک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. نو د حسرت دغه طبیعت چې کوم دی هغه د برق صاحب په نصیب باندې رسېدلی دی چې یوه لویه تماشه ده. هغه
د هومیوپیتیک ډاکټر هم پاتې شوی دی چې هغه ډیګري یې د 10م نه پس ترلاسه کړې ده او په کلي کې دغه پیشه هم څه مودې اختیار کړې وه او کړې ده او اوس هم چې کوم دی نو ډېر قابل سړی دی چې په دغه مت کې داسې خو به نه شو ویلی چې ساری نه لري خو لاسې رسۍ یې په هغې کې ډېره زیاته ده څنګه چې ما تاسو ته وویل چې هغې دیاړي مزدوري کړې ده نو دغه دیاړۍ مزدورۍ ده پس د هغې د تره یو کاروبارو په بنو کې د نکریزو او د مسالو دغه نکریزې په سلطاني نکریزو باندې مشهورې وې او دغه مسالې په سلطاني مسالو باندې مشهورې وې نو ګرانو کتونکو برګ صاحب ډېره موده په بنو کې هم تېره کړې ده او د بنو نه چې کومه یوه مجله وتله کوهسار نو هغې کې د هغه ځای شاعرانو ادیبانو سره ډېره زیاته یاري دوستي هم پاللې ده او په تنقیدي اجلاسونو کې شرکتونه هم کړي دي او دغه ځای کې مسالې هم خرڅې کړي دي دغه ځای کې نکریزې هم خرڅې کړي دي یعنې داسې تاسو ووایئ چې برګ صاحب د اول نه یو روماني شخصیت واقع شوی دی او دغه د نکریزو سره چې تعلق دی نو هغه موږ د شاعرانه اصطلاح کې دغه سړي ته بیا موږ روماني شخصیت ویلی شو چې د صحافت آغاز کړی دی نو د کوهسار رسالې نه کړی دی بیا وروسته چې هغوی واپس پېښور ته راغلي دي نو د قلندر صاحب په ایما باندې په اشاره باندې یا په آواز یا په بلنه باندې هغه بانګ حرم اخبار ته راغلی دی بانګ حرم اخبار کې هغوی صحافت شروع کړی دی هغوی پکې کالم نویسي شروع کړې ده دغه صحافت او دغه کالم نویسي هغوی په انقلاب اخبار کې هم کړې ده او په شهباز اخبار کې هم کړې ده دا ټول د پېښور ډېر زیات مشهور اخبارونه دي او یو بله رساله چې قلندر صاحب ویستې وه د هغې نوم ژوند په ژوند کې مدیر چې و هغه قلندر مومند او د مرستیال مدیر په حیثیت ورسره سعدالله جان برګ صاحب کار کړی دی د دغې ژوند مجلې یو دوه ګڼې ما ته ترلاسه شوي دي او پته نه چې نورې څومره ګڼې وتې دي خو به هر حال په دې ګڼو کې د قلندر صاحب او د سعدالله جان برګ صاحب لیکونه شامل دي چې دوی به پکې اکثر د سجب خان په نوم باندې لیکل کول چونکې د برګ صاحب د والد صاحب نوم عجب خان دی نو د سعدالله جان برګ په ایبریویشن باندې سین جیم او بی نو د دې نه سجب خان جوړ کړی دی نو د عجب خان سره د سجب خان کافیه برابره کړې ده او خپل نوم اختصاص کړی نو په دغه نوم باندې دوی ډېر زیات لیکل کړي دي گویا دا د دې فرضي نوم هم او خپل نوم هم نو داسې ډېر شخصیتونه په پښتونخوا کې تیر شوي دي چې هغوی فرضي نومونه خپل کړي دي او په هغه نومونو باندې کالمونه لیکلي دي لکه اجمل خټک صاحب د کچکول په نوم باندې کالم لیکلو او چې کوم لیکونکی و اجمل خټک نو هغه خپل ځان له نوم ملنګ یې ښیو لکه د کچکول سره ملنګ تلازمه دغه شانتې چې په رهبر رساله کې دریو کسانو په قلمي نوم لیکل کول نو پای کې یو قلندر مومندو چې د نښې مینځ به یې ویشتو د هغه د کالم نوم د نښې مینځ او د ده نوم پکې تماشګیر نو تماشګیر همیشه د نښې مینځ ولي نو په دغه نوم باندې یا تماشګیر یا تماشبین دغه شانتې د ولی محمد طوفان کالم چې نو هغه لشې او دغه لشې چې دا به اقرب لیکلی اقرب لړم ته وایي عین قاف ری بې اقرب نو لشه چې کوم دی نو د لړم زیاته مشهوره ده د لشې په نوم باندې چې ولی محمد طوفان صاحب کوم کالم لیکلو نو د هغه نوم پکې و اقرب او بل پکې د میر مهدي شاه مهدي صاحب دا میر مهدي شاه مهدي باچا نوم اوتې بوتې و د کالم او د هغه نوم پکې و سودایي نو سودایي یا لیونی هغه ځان سره خبرې کوي نو هغه خود اوتې بوتې وایي خو دغه اوتې بوتې کې هغه ډېر د کار خبرې کوي
دغه شانتې د سجب خان چې و نو ده به په فرضي نوم باندې لیکل کول، خو په دې کې به هم ډېر زیاتې د کار خبرې کولې، او که د سرکار خلاف کوي او که د ولس خلاف به وي یا د خرکار خلاف به وي، خو په کومه یو نه یو موضوع باندې به هغې لیکل کول، لکه په د ټلیفون په محکمه باندې، په د ګیس په محکمه، د وابډې په محکمه، یا کوم تنقیدونه چې دي یا کوم امروزه زموږ ژوند دی او هغې سره زموږ کار دی، روزګار دی، او هغې موږ له ریلیف نه راکوي، زمونږ حق وهلی کېږي، زموږ په حق باندې ډاکه اچوي، نو د هغې خیر خبر به یې په خپلو کالمونو کې اخیسته، بلکې تر اوسه پورې اخلي، او ډېرو اردو اخبارونو کې هم هغوی کالم نګاري کړې ده. په هغې کې مشرق اخبار دی، په هغې کې آج اخبار دی، په هغې کې سچ اخبار دی، په هغې کې هم دغه انقلاب او دغه شهباز، او بیا په پښتو بل زموږ اوسنی اخبار چې کوم دی وحدت، نو په دې کې هم د دروغ رښتیا په نوم باندې د هغوی کالم چلیدلی دی، او شاید چې اوس هم چلیږي. خو به هر حال اردودانو هم منلی دی چې که په اردو کې څوک ښه کالم نګار دی یا څوک ښه کالم لیکلی شي، نو هغه سعدالله جان برق صاحب دی، ځکه چې د ده په کالم کې ډېر زیاته مالګه مرچکې وي، ډېر زیات رسکون کالم لیکي، ډېر زیات ښه کالم لیکي، او ډېر زیات د علمیت او د ادبیت نه ډک کالم لیکي. نو د کالم خاصیت دا چې دا به په کرنټ افیر باندې وي، په هر څیز باندې کالم لیکلی شي، خو د کالم ځان له خپل یو فارمیټ دی چې هغه سعدالله جان برق صاحب راټینګ کړی دی، او هغه دا هم خبره کوي چې د هر یو کالم ښه کالم نګار دپاره کم از کم د 5,000 د شعرونو یاداشت ضروری دی. نو الله تعالی سعدالله جان برق صاحب باندې دغه پیرزوینه هم کړې ده چې ډېر زیات شعرونه ورته یاد دي، او لکه حافظه یې ډېره زیاته ښه ده او قوي ده. په دې دور کې هم چې هغه چا سره بحثونه کوي، نو هغه ډېر په مدللو بیاناتو باندې مبني وي، او لکه دلیلونه پکې ډېر زیات مضبوط وي، مستند وي، پاخه وي، ځکه چې د هغه عمر اوس تقریبا 15 اتیا ته یا زیات پکې رسېدلی دی. نو الله دې لري، الله دې زموږ د سر دا سوري زموږ په سر باندې لري، او هغې ډېر زیات د پښتو ژبې او ادب خدمت کړی دی، او دراصل هغه یو پروفیشنل لیکونکی دی، او قلندر صاحب به دا وایي چې د پښتو ژبه او ادب تر هغې پورې وده او ترقي نشي کولی چې یو شاعر ادیب هغه پروفیشنل نشي. نو مطلب چې پروفیشنل کېدل ځان له یو خبره ده، او لکه پښتو زموږ شاعر چې ویلی دي چې اجمل منصور چې خېټه غزل نه غواړي، روټۍ غواړي یا ډوډۍ غواړي، نو دغه ډوډۍ دپاره چې کوم دی نو مزدوري کول غواړي، نو دا زموږ برق صاحب چې دی نو هغه د قلم مزدور دی، او د قلم مزدوري کوي، بلکې د قلم مالک دی. الله تعالی ولا د قلم ملکه ورکړې ده، د لیکلو ملکه یې ولا ورکړې ده. نو ګرانو کتونکو، د سعدالله جان برق صاحب پیژنګلو چې ده، نو هغه د ریډیو ډرامه نګاري، هغه که سنجیده ډرامه نګاري ده، او که مزاحیه ډرامه نګاري ده، هغه ده. دغه شانتې بیا په ټلویزیون باندې کومه سلسله چې چلیدلې ده د رنګونه په نوم باندې یا د رنګ په رنګ په نوم باندې، نو هغه ډېره زیاته قوي او کوټلې سلسلې وې چې په طنز و مزاح په شکل کې خلکو ته پیش کېدې، دغه ډرامې او دغه سلسلې. او اسماعیل شاهد او سید رحمان شینو، دغه غټه بیوې پلانکې ډنګرې، دوی به پکې کارونه کول، او دا په ولس کې ډېرې زیاتې مقبولې او مشهورې وې. او بیا پکې اخر کې به یو بدل هم وه یا پیروډیز به و، او څومره پیروډیز چې کړي دي د سعدالله جان برق صاحب نه زیاته پیروډي چا ښې نه دي کړې، او مطلب چې چا ډېرې هم نه دي کړې. نو هم یې د معیار خیال ساتلی دی، او هم یې د مقدار خیال ساتلی دی. ګرانو کتونکو، څنګه چې ما د هغوی د کتابونو نومونه واخیستل تاسو ته، نو په هغې کې یو کتاب نوم دی د کشمیر غازي. د کشمیر غازي د هغوی د افسانوي مجموعه ده، افسانو مجموعه ده.
نو دغه کتاب ډېر پخوا چاپ شوی دی. زه به تقریبا چې داسې څلورم پنځم کې وم شپږم کې چې پېښور ته راغلی وم او ما د عظیم پبلشنګ هاوس نه دغه کتاب اخیستی و هغه ما کتلی و. نو په هغې کې افسانې دي او ډېرې ښې افسانې دي بلکل د پښتون د کلچر افسانې دي پکې او د کچه کورونو د کچه دیوالونو د لارو د کوڅو د پټو د حجرو د جوماتونو خبرې دي پکې او د پښتنو د مسایلو خبرې دي پکې چې پښتانه کومو مسایلو سره مخ دي. نو ګرانو کتونکو دلته په پښتونخوا کې موږ ته قدم په قدم یو افسانه پرته ده خو یو افسانه نګار داسې پکار دی چې هغه دغه مشاهده وکړي او د خپل مطالعې په بنیاد باندې د خپل علم په بنیاد باندې هغې له یو رنګ ورکړي هغې د هغې کیسه چې کوم دی نو هغه د هغې پلاټ نیټینګ وکړي جوړښت وکړي او د هغې کردارونه جوړ کړي هغې له مکالمې ولیکي یا ډرامې په شکل کې یا بیا د افسانې په شکل کې. نو سعدالله جان برګ صاحب یو طرف ته یو ښه ډرامه نګار دی نو بل طرف ته یو ښه افسانه نګار هم دی. دغه شانتې تاسو ته ما د هغې د شاعرۍ د کتابونو نومونه واخیستل نو دغه کې تاسو ته د هغې روماني شاعري د هغې مقصدي شاعري او په معاشره باندې طنز د معاشرې شاعري معاشرتي شاعري نو دا ټول څیزونه په هغې کې موجود دي. ګرانو کتونکو د بګ بینګ په نوم باندې د سعدالله جان برګ صاحب یو کتاب په اردو کې چاپ شوی دی یعنی هغه څوک موږ تاسو ته ووایو چې هغه د اردو صحافت سره تړلی پاتې شوی دی او د پښتو صحافت سره هم تړلی پاتې شوی دی. نو دغه شانتې هغه د اردو کتابونه هم لیکلي دي او د پښتو کتابونه هم چاپ شوي دي. نو د اردو دا کتاب بګ بینګ چې دی دا یو لویه دماکه چې کومه ده نو دا په دنیا کې وشوه او دا دنیا په وجود کې راغله. به هر حال په دغه موضوع باندې د برګ صاحب کتاب ډېر اهم دی کتل به غواړي او د هغې نه به علم شعور او آګاهي حاصلول غواړي. د هغې نه پس چې هغه بیا په دغه موضوعاتو باندې کوم سلسله شروع کړه نو هغه د پښتون اصل نسل ته راووته او د تاریخ پاڼې چې کوم دی نو هغه رابرسېره شو. د تاریخ پاڼې څنګه رابرسېره شوې چې سعدالله جان برګ صاحب اوس چې کومه موجوده د هغې حواله ده نو هغه د تاریخ حواله ده د تاریخ دانې حواله ده نو هغه یو لوی مورخ ثابتېږي چې د پښتنو د اصل نسل نظریه ولیکل اول په 3 جلدونو کې دا کتاب ولیکلو او ولس ته یې وړاندې کړو دې کې د هغه خپله نظریه وه. دا نظریې چې کوم دي نو مختلفې بیانېږي. څوک وایي چې پښتانه د بیبي قطور اولاد دی څوک وایي د یهودیان دي یا یهود النسل دي یا د بني اسرائیل دي د یعقوب علیه السلام اولاد دی او دا د خوشحال بابا نظریه هم ده چې په ښایست باندې ختمه دا وینا ده چې په اصل د یعقوب قوم معتبر دي نو دا د یعقوب د قوم او د ټبر نه چې دي نو دا د یهود اولاد دی نو یهود اولاد چې شو نو یهودي النسل شو نو بیا وروستو خلک وایي چې نه دا ایرین دي یا د خراسان یو خوا خراسان دی او بل خوا چې کوم دی نو هندوستان دی او په منځ کې زمونږ د پښتون دا بیلټ دی د پښتون خطه پرته ده دا هر یو یرغلګر چې راغلی دی نو د پښتنو په دې دروازه باندې په خیبر باندې راغلی دی او بر صغیر مخه یې کړې ده د هندوستان مخه یې کړې ده اخوا تللی دی نو اولې پښتانه وهلي دي یا ورسره دي ملګري شوي دي تللی دي که محمود غزنوي راغلی دی که دغه راغلی دی د احمدشاه بابا راغلی دی یا نور خلک راغلی دي یا د بابر راغلی دی یا داسې تللی دي په دې علاقه باندې نو د پښتنو دا سیمه دا خطه د دې ورونه ورته خلاصون یا خو به یې دي وژل او یا به ورسره دي ملګري کېدل نو هندوستان ته به تلل ته به یې نور فتوحات کول. خو به هر حال د پښتنو مختلق ډېرې زیاتې نظریې دي چې یو پکې د یوناني النسل نظریه هم ده چې دا د سکندر اعظم نه پاتې شوی قبیلې دي
او دلته هغوی چې کوم دی نو ژوند کړی دی او د هغوی خلک چې دي نو هغه دلته آباد شوي دي، آبادکاري یې شوې ده، نو یوناني نسل ورته په دې وي. خو به هر حال پښتون چې هر څوک دی پښتون دی، او چې هر نسل دی هر قوم دی، پښتون اوس یو قوم دی، دا نسل نه دی، دا د نظریو پورې خبره نه ده. به هر حال د سعدالله جان برګ صاحب په حواله چې موږ کومه خبره کوو او هغه پښتانه ثابتوي نو هغه وایي چې دا اساک دي. اساک مطلب اساکینی قبیله هغه قبیله وه چې هغه په سوات کې سکندر له شکست ورکړی او سکندر هم د هغې د لاسه زخمي تللی او هنډ باندې پورې شوی هندوستان ته تللی. به هر حال د سعدالله جان برګ صاحب په خپل نظریه باندې که موږ وګورو نو دی و چې دا څاروي پال دي، دی به څاروي ساتل، دی په ځمکې پورې ځان نه یې تړی، دی خانه بدوش پاتې شوي دي، دی په یو ځای مستحکم نه دي پاتې شوي. کله چې بیا دا موجوده سیټ اپ چې دی دا خو ډېر زمانه پس راغلی دی. لکه پښتانه زما په خپل خیال باندې اوس هم چې کوم دی نو قبیلوي ژوند تېروي. زمونږ پښتون دانشور طبقه هغه د خپل نسلونو نه یا د خپلو قبیلو نه راوتې نه ده، قبیلوي ژوند کې ژوند کوي. لکه موږ چې شاعران ادیبانو ته ګورو نو امیر حمزه خان شینواري نو هغه شینواري دی، اجمل خټک نو هغه خټک دی، قلندر مومند نو هغه مومند دی، دغه شانتې راجولي شاه خټک نو هغه خټک دی، دغه شانتې څوک پکې بنګش دی، څوک پکې یوسفزی دی، څوک پکې غلجی دی، څوک پکې دورانی دی، څوک پکې راڼیزی دی، نو څوک پکې سواتی دی. نو چا چې کوم دی نو خپل ځان د علاقې پورې تړلی دی، چا خپل ځان د قبیلې پورې تړلی دی. نو پښتانه اوس هم قبیلوي ژوند کوي. نو دا د قبیلې د ژوند نه چې تر څو پورې دوی راوتلي نه دي نو دوی ترقي نشي کولی، دوی متمدن کېدی نشي، د دوی شهریت چې کوم دی نو هغه مستند کېدی نشي. یعنې دا نه مهذبه دي او نه داسې شهریان دي چې هغه د هغې خپل تمدن دی. خو د پښتون بیا هم چې قبیلوي ژوند کې دی نو بیا هم څه کلچر شته، خپله ځمکه لري، خپله خاوره لري، او خود که په خپله خاوره خپل اختیار نه لري نو وبه لري انشاءالله تعالی، هغه وخت لرې نه دی چې را به شي. خو د دې خپله ژبه ده، د دې خپل ثقافت دی، د دې خپل کړه وړه دي او د دې خپل خلق دی. هغه که په افغانستان کې دی او که په هندوستان کې دی او که په خراسان کې دی او که په جنوبي پښتونخوا کې دی یا په قبایلي علاقو کې دي او که زمونږ په دې پښتونخوا کې دي، نو دا ټول یو پښتون دی. د خوشحال بابا شعر دی چې درست پښتون له قندهاره تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټ او اشکار. نو که پټ دي او که ښکاره دي، لکه خوشحال بابا و چې درست پښتون له قندهاره تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټ او اشکار. نو که پټ دي او که ښکاره دي، خو پښتانه ټول یو دي، یو دی، د یو نیکه اولاد دی، د یو پلار اولاد دی، د یو ټولو خلکو آبا و اجداد یو دي. نو که هغه د مختلفو قبیلو دي او که هغه د مختلفو نسلونه دي، خو اوس موږ پښتانه چې کوم دي نو هغه ځان ته پښتانه هم وایو، ځان ته افغانان هم وایو. یعنې اوس هم زموږ چې په خانه کاشت کې هغه لیکلی شي نو ځان ته لیکو افغان. زموږ کاسټ څه دی؟ افغان دی. نو افغان د دې ټولې خطې د افغانستان او د دې ځای او د جنوبي پښتونخوا دا ټول درست پښتون دی، یو پښتون دی د اټکه پورې. او اټک یو قدرتي پوله ده، یا بیا مارګله چې کوم دی نو یو قدرتي پوله ده چې دا د پښتنو ترمنځ او د پنجاب ترمنځ یو پوله ده. نو دغه پکار ده. نو به هر حال دغه خو سرکاري خبرې دي یا انتظامي خبرې دي، د انتظام د لاندې چې کوم دی نو په کار دی چې دا خو بیا اټک او د میاوالي صوبه هم زمونږ په حصه کې ورسي او زمونږ حصه ده چې تر مارګلې پورې زمونږ دغه دی، برید دی، حد دی. نو په کار دی چې بیا دغه کلي هم مونږ سره شي یا دغه علاقې هم مونږ سره شي. په هر حال دا یو بېله قضیه ده، یو شخړه ده چې دا زمونږ په سر باندې پرته ده او زمونږ خلک به انشاءالله تعالی چې زمونږ مشران هغوی به دا حل کوي. خو خبره د سعدالله جان برګ صاحب ده چې هغه پښتنو ته په کم نظر باندې ګوري.
پښتانه اساک دي، پښتانه اساروي پال دي، پښتانه خانه بدوش دي. خو اوس پښتانه خپل ځمکه، خپل خوره، خپل خطه، خپل کلچر، خپل تهذیب او تمدن لري، نو خپل ژبه لري. په یو ژبه ویل سره پښتو کړو ولې نشو د یو بل خبردار. دا هم خوشحال بابا ویلي دي چې مونږ پښتانه خو په یو ژبه خبرې کوو، خو د یو بل نه خبرېږو نه، یا د یو بل نه ځان نه خبرو، په یو بل هم ځان ناغرضه کړی دی، ناجاڼه کړی دی. او سعدالله جان برګ صاحب په خپلو خبرو کې هم دا خبرې کوي، په خپلو لیکلو کې هم دا خبرې کوي چې پښتانه د پخت او د بخت او د پکت او پکتیا او پکتیکا او د دې نه چې کوم دی نو دا ټول څیزونه جوړ شوي دي. دا د اگر چې د لینګویسټک موضوع ده، د ژبې سره تعلق ساتي. په ژبه باندې چې موږ کله خبرې کوو نو د هغې مختلف لغتونه دي، یا به راخلو او هغه به سنجوو، د هغه به څېړو به، یعنې د هغې باندې به ریسرچ کوو، تحقیق به پرې کوو، تنقید به پرې کوو چې دا پلانکې ټیک وي او که پلانکې ټیک وي. نو به هر حال زمونږ ژبه چې ده نو هغه هم د رګوید او د اوستا او د ژند او پاژند ژبه ده، او زمونږ دا کلتور او دا رسم و رواج چې کوم دی نو په دې دور په دې خطه باندې چې کوم دغه تیر شوي دي، د زرتشت حکومتونه پې تیر شوي دي، یا دین او آیین پې تیر شوی دی، د بودھ مت دین او آیین پې تیر شوی دی، دغه شانتې د هندو مت دور پې تیر شوی دی. نو دغه بیا چې هر کله اسلام راغلی دی نو بیا پښتانه په ایړ باندې چې کوم دی نو هغه مسلمانان شوي دي. نو پښتانه مسلمانان دي الحمدلله، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین متین باندې د هغې کامل ایمان دی، او زمونږ یو الله دی، یو رسول دی، یو قرآن دی، او مونږ مسلمانان یو الحمدلله پښتانه یو. نو سعدالله جان برګ صاحب هم په دغه نتیجه باندې رسېدلی دی چې پښتانه خپل ذات کې یو قوم دی، یو قوم دی، هغه نسل نه دی. به هر حال د هغوی حوالې ګڼې دي، هغه د شاعرۍ حواله ده، د طنز و مزاح حواله ده، او د ډرامې حواله ده، دغه شانتې د افسانې حواله ده. مونږ پکې دا خبره هم وکړه چې هغه د طنز و مزاح خبرې کوي. نو هغه د ګلژړی په نوم باندې د هغې یو کتاب چاپ شوی دی چې هغې ته مونږ تکلونه ویلی شو. تکل ځان له یو صنف دی په پښتو ادب کې، او دغه صنف چې کوم دی لیکل د هر چا د وس خبره نه ده. په هغې باندې چې حمدالله جان بسمل صاحب کومه مقدمه لیکلې ده، یا کومه دیباچه یا سریزه هر څه چې ورته تاسو وایئ، هغه دواړه چې کوم دی بسمل بنامې برق یا برق بنامې بسمل، نو ډېره ښې لیکلې ده. دغه کتاب موږ له خامخا کتل پکار دي، او خصوصا طالب علمانو له زیات کتل پکار دي چې ګلژړی زما په خیال چې د تکلونو لومبۍ مجموعه ده چې چاپ شوې ده، دغه نه پس د ژولۍ ګلونو نه پس ده، او بیا د اعظم صاحب د ډاکټر محمد اعظم صاحب لشې چې پای کې تکلونه هم شامل دي، او د ډرامایي سکیټونه هم پکې شامل دي. نو دغسې ډرامایي سکیټونه هغه سعدالله جان برګ صاحب د رنګ پرنګ کې او پرنګونه پروګرام کې هغوی ډېر زیات لیکلي دي. هغوی پکې وروستو لکه څنګه چې په پښتو فلمونو کې به یو بدله شامله وه اخر ته، چې بدر منیر به ویله او خیال محمد په آواز باندې، یا یاسمین خان به ویله، یا به سریا خان ویله د ګلنار بیګم په آواز باندې، یا په کیسو سلطان په آواز باندې. نو دغه بدلې له هغې یو بل رنګ ورکړی دی، یو مزاحیه رنګ ورکړی دی. لکه تاسو ته ما د پیروډي خبره وکړه، نو دغه پیروډي به سعدالله جان برګ صاحب په رنګونه پروګرام کې او رنګ پرنګ پروګرام کې کوله، او د بدلې په شکل کې به یې کوله، او ډېره ښه به یې کوله، او د هر چا نه به یې ښه کوله. نو د دوی میدانونه چې دي نو هغه ډېر زیات دي، ډېر زیات وسیع دي، ډېر زیات ژور دي. او برګ صاحب چې څومره علم لري، څومره هغه د علم فضل خاوند دی، نو هغې ته زما په خیال چې زمونږ د لوستونکو یا زمونږ د کتونکو کوم مطالعه چې څوک لري، نو هغه د هغې اګاهي یا د هغې شعور ورته هغه عمره نه رسي
په کوم لیول باندې چې هغوی خبرې کوي په کوم لیول باندې چې هغوی کتابونه لیکي یو زخیم کتابونه په دې وروستي دور کې ولیکل پښتون قام دی او که نسل دی دا یو ډېر لوی زخیم کتاب دی دغه شانتې تاسو ته ما مخکې د هغې د کتاب د پښتنو د اصل نسل خبره وکړه دا په 3 جلدونو کې هغې لیکلی دی دغه شانتې د پښتو املا لکه موږ په یو پروګرام کې د راجولي شاه خټک صاحب په پروګرام کې دا خبره کړې وه چې پښتو په املا باندې هغوی یو کتاب لیکلی دی پښتو املا او دغه شانتې د پښتو املا باندې برق صاحب هم یو کتاب لیکلی دی نو هغه په دې باندې اصرار کوي چې دا پښتو د اردو په نستعلیق خط کې ولیکلی شي او د دې نه دا یګانې لرې شي او دا مخصوص توري تلري شي لکه دا سیمو زیمو خینو نونو ګي وغیرہ دا تلري شي او دا 15 یګانې دا تلري شي او د اردو په رسم الخط کې لکړې چې موږ څنګه په اردو کې لیکو یا ډال لیکو په اردو کې یا غاف لیکو نو دا په دغه طرز باندې ولیکلی شي نو په دې حق باندې هم د سعدالله جان برق صاحب د خپل یو نظریه یو عقیده ده شاید چې دا د نورو خلکو عقیده او نظریه هم پاتې شوي یا هغه دې نتیجې ته رسېدلي چې پښتانه څه چې دا اردودان هم پر پښتو لیکلو باندې او په ویلو باندې پوه شي نو ځکه چې کوم دی نو هغوی د پښتو د املا په حواله باندې دغه کتاب لیکلی دی چې هغه هم په نستعلیق کې لیکلی دی په هغې کې چاپ شوی دی او خپله عقیده او خپله نظریه په هغې کې هم ثابته کړې ده څنګه چې هغه په تاریخ کې خپله عقیده او خپله نظریه وړاندې کړې ده چې پښتانه اساک دي او څاروي پال دي او خانه بدوش دي ګرانو کتونکو همدې سره زمونږ د پروګرام وخت سرته رسي ستاسو نه اجازت غواړو د لوی الله په امان